په معنوي لحاظ باندې د دې قیمت تر ټولو د دنیا کې چې څومره شیان دي دې نه لوړ نه. په هیواد کې د مطالعې د دود او فکر جوړونې په موخه د یو خوستي ځوان داسې هڅه چې بې ساري ده. د سړک له غاړې نیولې تر پارک او په ټوله کې په هغه ګڼ مېشته عامه ځایونو کې چې خلک پکې د انتظار شیبې رالنډوي. نقیب الله ځلاند چې په خوست کې د نورو بېلابېلو مدني او خیریه فعالیتونو ترڅنګ یې د کتاب او مطالعې د دود په موخه په عامه ځایونو کې د کوچنیو کتابتونونو د جوړېدو لړۍ روانه ساتلې. د نوموړي په وینا چې د هیوادوالو د فکري رغونې لپاره یې تر اوسه په خوست، پکتیا او لوګر کې لسګونه کوچني عامه کتابتونونه جوړ کړي. نه تنها په خوست کې بلکې پکتیا او لوګر کې یاد فعالیتونه ترسره کړي دي. یوازینی هدف هم دغه دی چې ټولنه په فکري لحاظ وروزل شي. هغه ځوانان چې د دوی مطالعې سره شوق لري هغوی دپاره موږ په وړیا ډول کتابونه ورکوو. په خوست کې تقریبا که ووایم دا به شپېته کتابتون کوچنی یو کوچنی کتابتون تقریبا شپېته اویا کتابونه لري او جوړ کړي دي چې په بېلابېلو برخو کې په هوټل کې کتابتون جوړ کړی دی، په پارک کې کتابتون جوړ کړی دی، د ډاکټر په انتظار خوله کې کتابتون جوړ کړی دی، همداشان په حمام ساټوا کې کتابتون جوړ کړی دی. د هغې سره په څنګ کې پکتیا ولایت کې تقریبا شپږ کتابتونونه جوړ کړي دي. ځلاند وایي چې د هیوادونو پرمختګ په پوهه او کتاب پورې تړلې خبره ده او همدې وهڅوو تر څو د یادګار لپاره په هیواد کې د کتاب لوستنې د دود عامولو لپاره د فکر جوړولو تر نوم لاندې یو کمپاین په لاره واچوي تر څو خلک وکولی شي په اسانه او وړیا ډول په همدې کتابتونونو کې د خپلې خوښې کتابونه مطالعه کړي او له همدې لارې په اوږد مهال کې خلک د ټولنې د بهبود لپاره له کتاب او مطالعې سره آشنا کړي. د کتابتون جوړول موږ او تاسو که موږ فکر وکړو د هر څه یوازې د ټولنې پرمختګ، د هېواد پرمختګ، د ولایت پرمختګ په تعلیم پورې اړه لري، نو موږ ځوانانو ته یوازینی د تعلیم څخه بې برخې دي او ټول خلک له مطالعې څخه بې برخې دي. دا ډول یو فکر ورسره پیدا شي چې که موږ چېرته ځوانانو ته داسې یو فکر انتقال نه کړي چې د دوی د پرمختګ لامل وګرځي. تقریبا 2 کاله وړاندې موږ په خوست کې یوه مبارزه پیل کړې وه چې د نشه موادو مخنیوی. موږ که هر څومره نهایي هڅه وکړه د نشه موادو مخنیوی نه کوو. لامل یې دغه و چې خلک په فکري لحاظ نه وي جوړ شوي. نو دا غوره وګڼله چې تر څو ټولنه باید په فکري لحاظ وروزل شي، هغې نه وروسته ټولنه پرمختګ کوي او په خوست کې د یادو عامه کتابتونونو د جوړېدو په تړاو ډاکټر غفرشاه سروري دا یو تاریخي ګام بولي او زیاتوي چې کتاب لوستنه او مطالعه کولی شي په هیواد کې روانې بدبختۍ او ناوړه فکرونه له منځه یوسي او په بنیادي توګه د هیواد او ټولنه مثبت لوري ته سوق کړي. تاسو دې ته څنګه لګښتې دي او ځای په ځای په هر کلینیک او هغه ځای کې چې خلک ټولېږي تاسو دا خدمات وړاندې کوئ، دا به خلکو نه پټېږي او دا به تاریخ ولیکي انشاءالله چې داسې ځوانان وو چې خلکو ته یې مثبت طرف ته تغییر لپاره دی هلې ځلې کړې بدون د کوم مادي او معنوي هغه نه. بیا په د اوس شرایطو کې چې خلک ډېر ناامیده دي دا سړی باید پټ نه کړي او انشاءالله دا به ډېر یو مثبت تغییر به انشاءالله په یو وخت نه یو وخت په جامعه کې وي. خو دا ده چې په سرو لیکلو کې به د یادونې وړ ده چې په خوست کې د مطالعې د عامولو په موخه له دې وړاندې هم بېلابېلې هڅې ترسره شوي، خو دا چې یو خوستی ځوان په یوازې ځان له شپېتو ډېر عامه کوچني کتابتونونه جوړوي یو بېساری ګام بلل کېږي.